د وختونو خبره ده د یوه جګ غره په لمن کې یو کلی و چې زرغون ونومېده. په دې کلي کې که څه هم قدرت خپله ښکلا شیندلې وه، خو د کلي خلک په 2 برخو ویشل شوي وو. یو خواته کبرجن شتمن وو او بل خواته پتلو غوندې خوارک غریبان. پتلو یو داسې ځوان و چې په مخې تل یو مړه مسکا وه، خو په زړه کې د نیستۍ یو غټ سیند بهېده. د هغه مېرمن ښایسته د نوم غوندې ښایسته او د زړه ډېره صابره وه. هغې به هره ورځ د خټو په نغري داسې دیګ ایښوده چې یوازې پکې اوبه جوشېدې تر څو ماشومان یې په دې تمه ویده شي چې ډوډۍ پخېږي. د پتلو لور ګل پانه د پلار په سترګو کې د هیلو رڼا وه او زوی چنار ګل د پلار یوازینی ملګری و. یو ماښام چې پتلو له غره خالي لاس راغی، چنار ګل ورغی او د پلار لمنې ونیوله. بابا، نن دې ماته د کلي د هټیوال نه هغه ګوړه نه ده راوړې. پتلو د خپل زوی په سر لاس کې کاږه سترګې له اوښکو ډکې شوې او ویې ویل: زما بچیه، نن بازار ډېر سوړ و، چا زما لرګي ونه پیرل. خو صبر وکړه، الله د نیستۍ میلمه ډېر وخت نه ساتي. شایسته چې د خاوند دا حال ولید ورغله او په ډېرې حوصلې ورته وویل: پتلو، مه خفه کېږه، که نن موږ وږي یو نو دا د الله ازمېښت دی. ته خو بلا نه کوې، ته خو د خپلې خولې رزق ګټې. دا کبرجن شتمن چې نن زموږ په حال خاندي، یو ورځ به د دوی دا دولت خاوره شي. بله ورځ پتلو په داسې حال کې غره ته روان شو چې په ګېډه وږې او په پښو کې د تګ وس نه و. هغه خپل زوړ خر له ځانه سره روان کړی و. کله چې غره ته ورسېد، د لرګیو د ټولولو په وخت کې تبر له لاسه وغورځېد. هغه په ځمکه کېناست او اسمان ته یې وکتل. یا ربه، نن مې په جیب کې یو ټنګه هم نشته. که نن خالي لاس لاړ شم، ښایسته به بچو ته څه ورکوي. ګل پانه به بیا د پلار په انتظار په وږې ګېډه ویده شي. په همدې وخت کې ناڅاپه یوه عجیبه سپینه رڼا خپره شوه. پتلو ولیدل چې د صنوبر د ونې تر شا یوه سپینه بزه ولاړه ده. خو دا عادي بزه نه وه، د هغې په غاړه کې یو داسې امیل و چې لکه د ستورو غوندې ځلېده. بزې په ډېر نرم او انساني غږ وکړ: پتلو، ای د خمو څخله ودرېږه، ستا اوښکې تر دې ځای راورسېدي. پتلو له ځایه راټوپ کړ، حیران شو. ته خبرې کوې، ته څوک یې؟ بزې په مسکا وویل: زه د دې ښاره جادوګره بزه یم. ما ستا کلونه خواري لیدلې ده. ما لیدلې چې ته څنګه په واوره او باران کې د خپلو بچو لپاره لرګي ټولوي. ما ستا هغه نیک نیت ولید چې یو ځل یې د خپلو بچو د ډولۍ پیسې یو بلو غریب ته ورکړې وي. نن ستا د صبر پوله کېدو ورځ ده. بزې مخکې راغله او ویې ویل: زه به ستا کور ته د سره لاړه شم. زه به ستا د بچو لپاره د لوبې ملګري او ستا د کور د برکت سرچینه شم. خو یو شرط لرم، کله چې شتمن شي دا غریبان به نه هېروي. پتلو په خوشحالۍ او حیرانتیا بزه له ځانه سره کلي ته روانه کړه. کله چې پتلو کلي ته ورسېد، خلکو په هغه پورې خندل. یو شتمن ورته ویل: هی پتلو، لرګي دې پیدا نه کړل چې دا پسه دې له خره راوستې. پتلو هیڅ ونه ویل او خپلې جونګړې ته ننوت. کله چې چنار ګل او ګل پاڼې بزه ولیده، هغوی د خپلې لوږې غم هیر کړ. بزې هغوی ته ویل: زما ګلانو، مه خفه کېږئ. نن به ستاسو په دسترخوان د نړۍ تر ټولو خوندورې ډوډۍ وي. بزې یوه چیغه کړه او ناڅاپه د هغوی په مخ کې یو داسې دسترخوان هوار شو چې د کلي خانانو هم نه و لیدلی. ښایسته حیرانه وه، خو پتلو ورته ټوله کیسه وکړه. له هغې ورځې وروسته د پتلو ژوند بدل شو. بزې به هره ورځ هغوی ته د کار نوې لارې ښودلې. پتلو اوس یو لوی تجارتي کاروان درلود، خو هغه خپله پخوانۍ زړه خولۍ او هغه تبر لا هم په کور کې ساتلی و. پتلو اوس د سیمې تر ټولو شتمن سړی و. هغه د ځان لپاره یو ښکلی کور جوړ کړ، خو د کلي د غریبانو لپاره یې هم داسې مدرسې او روغتونونه جوړ کړل چې چا یې تصور نشو کولی.
یو ورځ د کلي د مغرورو خانانو یوه ډله پتلو ته راغله. هغوی ویل پتلو ته اوس زموږ غوندې لوی سړی ولې له همدغو مسکینانو سره په خاورو کې کښېني؟ ستا په دسترخوان ولې لا هم غریبان ډوډۍ خوري؟ دا ستا مکان نه دی. پتلو په ډېر حکمت سره هغوی ته ویل خانانو زما مقام هغه وخت و چې زما په جیب کې څه نه و، خو په زړه کې مې د نورو لپاره مینه وه. دا شتمني زما نه ده، دا د دې جادوګرې بزې په وسیله د الله یو امانت دی. که زه نن د غریبانو لاس ونه نیسم نو زما او د هغه بېځانه ډبرې ترمنځ څه فرق دی. جادوګرې بزې چې په یو کونج کې ولاړه وه دا خبرې واورېدې او ویې ویل پتلو ستا په زړه کې د کبر لپاره ځای نشته ځکه ستا د زه به هېڅکله کم نه شي. کلونه تیر شول. پتلو د ژوند په وروستیو کې و. ګل پاڼه او چنار ګل د کلي تر ټولو نیک او باادبه ځوانان وو. هغوی به هره ورځ د بزې خدمت کاوه. یو ورځ بزې پتلو ته وویل پتلو زما د تلو وخت راغلی، خو زه به ستا د اولادونو په زړونو کې د نیکۍ په بڼه پاتې شم. پتلو په ژړغوني غږ ویل ای زما د برکت ملګرې، ته زموږ د ژوند یو برخه یې، موږ به ستا خبرې څنګه هېرې کړو؟ بزې په آخري ځل ټوله کورنۍ ته ویل یاد ساتي اصلي ډول پیسې نه دي بلکې هغه داګانې دي چې یو وږي سړي ته د ډوډۍ ورکولو وروسته ستا په حق کې دي. خبر د انسان د تباهۍ لومړی ګام دی او واجب د اصلاح ده. د بزې له تلو وروسته پتلو او د هغه اولادونو خپله لاره بدله نه کړه. د هغوی په زرګونو مریدان او شاګردان پیدا شو. دا کیسه په زرغون کلي کې په داسې ډول مشهوره شوه چې حتی تر نن ورځې پورې کله چې څوک غواړي خپلو بچو ته د همت او سخاوت درس ورکړي نو د پتلو او د هغه د سپینې بزې کیسه ورته کوي.